درنو قدرمنو او خویندو او وروڼو السلام علیکم خبرې خو ټولو ملګرو ډېرې خوږې وکړلې او خصوصا زموږ ډېرې قدرمنې کور بچی د دې لا خوږې وې د دې خاطر مې ووایم چې ما دا خبره په د جیم کې هم ټک ناسته وه چې موږ خپلې بچی خپلې خویندې او خپلې میندې په دې مبارزه کې ځان کې لرو حتمي بری تاسو په دې کې شک نشته که تاسو ته چې دلته راغلي کریمه شي وایي او مبارک خدای که په داسې مجلسونو کې د انسان کې زه د ځان در وښیم چې اول د هغه وزیرستان نه یم او بیا مکتب ما د خوشحال خان ویلی دی او د هغه وخت د خوشحال خان مکتبونه چې ډېر کم عمر نه شروع کېدل دماغ یاد شي چې د شپږو کالو عمر مې لرلو نو د شپږو کالو په عمر څوک په پښو نه دي بلکې په غېږ کې وي زه یې په غېږ کې مکتب ته راوړلم او هغه مکتب ما د خپل مشر ورور پروفیسر ډاکټر دهیم سره یو ځای په مخ وو خو ډېره د یادونې وړ کیسه مې په فکر کې راګرځي ډېر ماشوم وم چې پاچا خان دی یاد په خیر وي خدای دې وبخښي دا زموږ ستر رهبر هغه زموږ په دې مکتب کې کومه مېلمستیا یې ورته کړې وه هغې کې خبرې کولې نو پښتونستان به د ما څه په یاد پاتې شي چې دا هم کومه خبره ده موږ راغلي یو مکتب وایو نو دا دې شی نو د ما ډېر وړوکوالي نه دا په سینه کې پرته کیسه ده او تر رسېدو د خدای توان راکړي چې ژوندی پاتې شم امید خو دې سرې خولې ته دی چې لږ ورنږدې شوي یو او که نه یې پې بر یو زموږ دا خوږ اواز د پښتون ته ژوندون غواړو د دې نه شروع شو بخښنه غواړم د ټولو ملګرو نه دا اواز مې دلته کم واورېده نو هیله من یم چې دا اواز په آخر کې ډېر په لوړ اواز سره واورو بخښنه غواړم نو دا د مکتب شروع ډېره اوږده وه دې ټوله کیسه نشم کولی خو په دغه حالت راغلم بیا حالات د ژوند هر طرف ته اوړي او راوړي په افغانستان کې ډېرې کیسې راغلې زه افسر وم البته په دغه سلسلو کې چې هلته جریان یې لرلو په ټولو کې مې برخه لرله تاسو ټولو ته دا ټولې معلومې دي داسې څه نشته پټ چې سړی د یو بل نه یو خصوصي شی ووایي او امید خدا و چې په هغه وطن کې ژوند وکړو موږ په ډېرو کمو پیسو باندې د هغه ځای نوکریانې کولې باور وکړئ چې د یو افغان افسر د میاشتې معاش په 2000 افغانۍ و په ده به هم کور ساتلو هم بیا اولاد تربیه کولو او دا افتخار زموږ د هغه وخت و اوس راځم یو بلې خبرې ته زه خبرې لنډې لنډې کوم بخښنه غواړم چې د هر چا ته وخت ورسېږي زموږ د کوزې غاړې ورونو ته زه دا په مشخص چاته نه وایم موږ تاسو کله کله په خپلو خبرو کې یو نیمه چیغه پکې ووایي چې پلانی ګلخان دی خو بیچاره ګلخان خو هم یو څوک دی وایي ولې ګلخان دی د تعلیم مخ زه فکر کوم چې دا پاکستان نه د پاکستان لا مخکې د جوړېدو نه مخکې دا کوشش روان و چې سناخور خبرې کولې چې دا پښتون ته نه تعلیم ونه کړي هغه ته دا وایي چې تا خو جنت په نصیب دی بل څه خو یې تا دپاره نشته دی بس خلاص موږ د دې دنیا په مخ هم جنتیان یو هلته خو به وو جنتیان په دې کې شک نشته ځکه د موږ دومره وروڼه یې وژلي دي که هیڅ یو بخښنه غواړم ډېر دفعه کوم خو په دې ترتیب یې وایم چې دومره یې وژلي دي چې پښتانه به زه فکر کوم ټول په جنت کې وي او دا زه اوس بیا تکراروم چې د هغې خبرې په حساب باندې راځم چې ما ولې دې کیسه وکړله نو په کلي کې د موږ د منطقې نه به یو کس چېرته انجینر شو یا شوی دی هغه انجینر باندې خو یو کور نه و چې یو کور پرې اوښتی و په ده باندې به د سلامت کلی بار و
او دا انجینر بیچاره به چال ته لاړو یا به ایس ډي و یا خاورګیري دغسې یو نیمې واخله زه به دومره رشوت خوړلو چې د خپلې کورنۍ ښې خامخا بس شي خو نه چې د ټول کلي هم ورسره حسابي پکې ځکه دا ټول خو د بره نه چې ورځي خو یې ته په کور مېلمانه یي هغه کله کله اوس راته ووایي چې تاسو خو د موږ د ژوند مخه نیسئ زه ورته وایم وروره په پنجاب کې د یوه کوره سهار د کور دروازه تړل کېږي ټول تعلیم ته ټول خپل کار ته دي او ته رښتیا هم د موږ د کلي نه یو کس راغلی دلته مامور یې دا تفاوت دا دشمني او دا نفرت چې تا ته یې ټوپک په لاس درکړی دی او ځان ته یې موټرویګانې او بهترین ژوندونه جوړ کړي دي صرف په دې بازی راکوي چې بس یہ پٹھان تو بس 100% مسلمان ہے نا هغه اصلي مسلمانی د موږ شوله هغه د مار خبره به هم وکړه د پنجابي د دوکان د مخه وی چې مار تېر شوی و بیا د ورته ژړل چا ورته وایي چې ولې ژاړې وروره خو لاړو د غږ پې وکړه چې پټان بھائی یہ ذرا ته اس کو مارو ما اردو سمه نه ده خو دومره ګډه ټنده به ووایم هغه وایي چې یار ما ته فرق نه کوي چې پټان یې وخوړ که مار یې وخوړ خو دواړه د ما دپاره یو شی دي په دې باور وکړئ چې د موږ حیثیت د دوی په سترګو کې په دومره ټیټو الفاظو باندې یادېږي چې حساب یې نشته ده نو علم دا ده د ټولو خویندو وروڼو نه چې په دې ګډه مبارزه کې چې د کلونو وروسته سره د دې چې موږ مشرانو په ډېر ویاړ سره د خپله مبارزه په مخ وړې ده که موږ دلته پاچا خان یاد کو یا د هغه نور او یا دا چې صمد خان یاد کو شهید او دا نور ټول چې په دې سلسله کې د خپل زحمت ایستلی دی هغه موږ ته ټول قدرمند دي خو راځو د دغه ځوان پلار ته دا یو معلم دی په یوه کلي کې او موږ ته یې دغسې یو نابغه دومره یو خوږ او دومره یو شیرین انسان رامخکې کړی دی چې نن په لر و بر کې د ما په شمول زه فکر کوم چې ډېرو په سینو کې به ځای لري پرې افتخار کوي که نه په دغه معلم باندې ویاړ وایو چې دغسې یو اولاد یې د پښتون کور ته رالېږلی دی او هغه په ډېره خامه ځوانۍ کې دومره یو استعداد په خپل ځان کې پیدا کړه چې کله خو د ده په دا ټولو خبرو کې هم چې دا یې کوي داسې پنج نه راته پکې پیدا کېږي دا پلانی دی ځنې پاتې شو او داسې وخت مې هم چېرته نه لیدلی چې چاته یې کومه بده خبره کړې وي دومره لوړ صفت په دومره ستره نوم باندې چې دا یې په دا اوس وخت کې لري په کم انسانانو کې لیدل کېږي د ما هیله په دا اوس وخت کې چې موږ ټول په دې مبارزه کې په ګډه اخته یو او ورته کار کوو دا ده چې یو د بل زغم ولرو ځکه هغه څوک چې موږ ته یې دا ټول عمر کږې لارې راښودلي دي هغه اوس هم قرار نه دي دوی په خپل ټول قدرت سره دا کوشش کوي چې موږ د داسې محفلونو لکه دا نن چې دلته په لندن کې د مشر یوسف علي خان او د نورو ټولو ملګرو په هغه باندې جوړ شوی دی او په هغې کې داسې یو ښکلی پوه سړی چې د موږ په جغرافیایي او مدنیاتو باندې موږ ته روشنایي واچوله ده ته یې ورته پکې موقع ورکړې ده دا واقعیت دی چې هر څوک چې راځي دې سیمې ته خپلې ګټې لري د موږ ښکلیو یا بدرنګو مخونو ته نه دي راغلي هغوی هر څوک خپله ګټه لري په دې ټول تیر تاریخ دی بشریت کې هر څوک چې راغلي داسې نه چې زه یو نوم خاص مشخص ووایم هغه به صرف خپل اهداف لرل خو د اهداف په اندازه دا فرق کوي چې یو څوک یې تر کومه ځایه کوي او بیا تر کومه ځایه چلیږي ځینې راغلل زر لاړل ځینې تر اوسه هم ریښې لري او ځینې به ځي داسې نه ده چې دلته ابدیت لري خو هیله دا ده چې په دغه ریښو کې موږ خپلې لاره چې اوس خو ډېره ښکاره شوې ده ډېره ښکاره په دې ده چې په دې کې دغسې ځوانه پیغله ثنا ایجاد هم د موږ په څنګ پورې د پېښور په میدان باندې د موږ خلکو ته په لوړ اواز د لر و بر یو افغان چیغه وایي او دا وړه خبره نه ده
چې د پاکستان په دغسې یو میدان کې ولاړه یوه پیغله په دغسې یو لوړ اواز سره دا خپل اواز پورته کوي او د لرو برو افغانانو د یووالي چیغه وایي. ګناه خو د موږ نه ده. ما د مکتب خبره وکړله، موږ به چې کله په دې حساب باندې د مکتب په حساب باندې وایم چې دوی په موږ باندې هغه ظلمونه په هغه وخت کې وکړه چې موږ په کور کې شپه نه شوه تېرولی، حتی د شپې به د باندې چېرته پاتې کېدلو. په وزیرو کې خو نه وه اسانه هغه وخت هم، اما سره د دې تعلیم موږ وکړو او نن دغه دی دلته ولاړ یو. خو دا ولاړی چې دلته دی دا د چندان خوشحالۍ ځای نه دی چې زه په دې ځای کې ولاړ یم، دا د ما لپاره خوشحالي دی چې زه په لندن کې یم. خوشحالي به دا وای چې زه یا په کابل او یا پېښور کې وایم او دا خبره په کابل او پېښور کې په دې وایم چې دا د موږ د مینې دوه پایتختونه دي. په یو کې به مو وړی تېرولو، په بل کې به مو ژمی تېرولو. هیله ده چې هر یو افغان په دې پوه شي چې دا ژوند چې موږ یې دلته لرو، خو د 5 ورځو ژوند دی، پکې خوشحاله به یو. داسې نه وایم چې په دې کې به خوشحالي نه وي، خو اصلي خوشحالي هغه ده چې په خپله سیمه د خپلو خویندې ورونو سره یې په خپل دسترخوان ولرې. دسترخوان وړوکی نه دی چې د یوې کورنۍ دی، دسترخوان د ټول قوم دی او هغه د موږ تاسو ټولو دسترخوان دی. دلته هم ناست یو، دا دی سره یو ځای یو. خو علم دا ده چې هغې سیمې ته لاړ شو، په خپل وطن کې په ګډه د خپلو خویندې ورونو په څنګ پورې د خپل ژوند او خپله مبارزه په مخ بولو. زه پوهېږم نه ملګري نور هم ناست دي، خبرې به ډېرې وي، سر یو دی. موږ بیا هم چیغه وایو چې پښتون ته ژوندون غواړو، افغان ته ژوندون غواړو، تاسو ته ټولو ته خوشحالي غواړم. ډېرو ګرانو ملګرو او محترمو خویندو، تاسو ډېره شکریه، ډېره مهرباني. په ډېر لوی زغم سره ناست یې او ډېر لوی سیشن دی. ستاسو راتګ ته په ډېر درنه سترګه ګورو. څنګه چې تاسو ته پته ده پی ټي ایم برطانیه مسلسل لګیا دي، خپل پروګرامونه کوي، د یو نه پس بل نه بل نه پس بل. فایز خان دا خبر وکړه، خو چونکې وخت پکې ډېر تېر شو نو ما ویل چې یو ریمایندر درکړم چې دا هر څه دا پروګرامونه بغیر د پیسو نه کېږي. موږ سره خو نه کارخانهدار شته، نه را سره څوک بزنسمینان شته، خو ټول زموږ په شان مزدور کار دي. نو تاسو ته مې دا اپیل دی، خواست مې دی ته چې دا ستاسو راتګ هم په ډېر څه قبول دی. ډېره مهرباني، ډېره شکریه، الله مې عزتمن کا. خو موږ ته د مالي امداد هم ډېر ضرورت دی. نو چې چا څونه وس وي، په چا باندې هېڅ څه بندیز نشته. زموږ د ملګري هو ډبي د روړي په هغې کې د خپل وس مطابق چنده د ساحل صاحب په دې شعر باندې چې بیا په تریوهم ساحل په خپل ټوټي ټوټي کچ کول، خیر د پښتنو نه د پښتو دپاره غواړم. مننه کوو. هیله ده د ټولو خویندو ورونو نه چې د ورور په خبره باندې عمل وکړي او د دغې پښتون ژغورنې د غورځنګ سره چې د دنیا په هر ګوټ کې وي مرسته وکړي. او د محترم مشر نه هم نړۍ مننه د دې د خبرې په تایید سره خویندو ورونو دا غږ بدرګه کوي چې پښتون ته ژوندون غواړو، پښتون ته ژوندون غواړو. بېشکه چې غواړو، انشاءالله چې پښتون ته به ستاسو دغه مبارزې او د هیلې او د هڅې ژوندون راوړي. وای زندانونه به ورړنګ کې، زولنې به کړي ورماتې، هر پښتون د پښتنې زوی به غازي امان الله شي. اوس د محترم ورور سمندر طوفان څخه هیله کوو چې راشي او خپلې خبرې تاسو ته وړاندې کړي. د وخت د کمښت د وجې نه به د ټولو ورونو نه هیله وکړو چې خپلې خبرې لنډې لنډې الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. زما گرانو محترمو معززو مشرانو کشرانو د احساس د قافلې ملګرو هغه خویندې چې نن یې د ملالۍ
د میوند ملالۍ، هغه ملالۍ د میوند چې د انګریزانو په پرځونه کې د افغان ولس سره ملا وتړله او د ننګ او د غیرت پیغور یې ورکړه، ټکری پوړونه یې ور وار کړ. وایي د دې پوړونې د دې ټکري لایق تاسو یې راکړئ، دا د تاسو دا شملوره شلمه او دا لونګۍ چې زه په سر کم او زه د سره احکلاک د استکبار د جابر د ظالم د ملحد د شیطان د ابلیس ته د عبرت څپېړه ورکم. که په میوند کې شهید نشوې خدای ګلالیه بېننګۍ ته دې ساتمه. پرهار په تورو راشي، په تار د زلفو به کفن درته ګنډمه. محترم خویندو، د نازو انا لقب تاسې ته درکوم. نازو انا هغه غښتلې سپېڅلې د تاریخ په رڼا کې هغه مور وه چې میرویس نیکه ته یې بې اودسه شیدې نه وې ورکړې. راځئ چې منګه د ایمان هغه څلی د عزت هغه پړونې د منګه د میندو په غیرت په همت کې وګورو. اوس د دې وخت راغلی چې د منګه دا په نام غټ خېټې مشران، قومي مشران، پارلماني مشران، قاتلین، غاصبین، ملحدین د اسلام د سپېڅلي د ادرس نه د خپله خېټې ډکې کي، د خپل عزتونه وپلوري، د خپل ناموسونه وپلوري، په خپله نوړو باندې تجارت وکړي او د منګه سترګو ته خاورې واچوي. منګه د پاکستان او د افغانستان په جغرافیه کې ښکېلو قومونو ته ټولو ته احترام لرو، ټولو ته درناوی لرو او هغه احکلاکي قوتونه چې د ځینې مشرانو، د ځینې جابرینو ملحدینو، د ځینو بډمارانو په واسطه د منګه، د خوشحال، د میرویس، د غړغښ، د سړبند، د خرشپون د پښتنو په تاریخ باندې تور داغونه لګوي. منګ امن پسند یو، منګ دهشتګر نه یو، منګ د چا کور نه چور کوو. د هر هغه وګړي هغه کلی کور چې په پښتنو کې د منګې درناوی کړی، لعنت دې په هغه قومونو وي چې د بل قوم سپکه غواړي، د بل قوم بېعزتي غواړي. د منګه عزت، د منګه ناموس، د منګه هغه ټول شجاعتونه د پښتنو د تاریخ په رڼا کې منګ ته معلوم دي. خبرې نه اوږدوم، بیا هم د تاسې او د تاسې د ملګرو او د سوشل میډیا له لارې نه دا ټولو ته وایم والله بالله چې غرقېږو، غرق سو، ښځو مو بوتلې، خویندې رانه بوتلې، چغې امریکایانو واورېدلې، تورمخو پنجابیانو، هغه پنجابیان چې د اسلام دښمنان دي او هغه هېڅ هغه بلوچو ته او د خپله مسلمانو پنجابیانو ته وفادار نه دي، د هغو بېعزتي یې کړې. هغه والله بالله تیلا چې موږ اوچت نسو او دا خویندې موږ ته پیغور را نه کي، موږ به نه د خپل استقلال واخلو نه به د خپل ازادي واخلو. ویښ شئ، بردار شئ. بلوچ ته مې احترام ده، پنجابي ته مې احترام ده، سرایکي ته مې احترام ده، پښتانه ته مې احترام ده، ازبک ته مې احترام ده، پشهیي ته مې احترام ده. خو ما ته دې مې احترام قایل سي. موږ امن پسند یو، موږ دهشتګر نه یو. ورونو په آخر کې په دغه شعر باندې د خپله خبرې خلاصه کوم. خبرې ډېرې دي. هغه وایي چې کر د ګلو کسې سیمه د ګلزار شي، اغزي مکره په پښو کې به د خار شي. اغزي مکره په پښو کې به د خار شي. تاسې بل په غشو ولې هسې پوه شه،
تسې بل په غشو ولې هسې پوه شه چې همدا غشي به ستا په لورې لاړ شي. کوهي مه کنه د بل سړي په لار کې، کوهي مه کنه د بل سړي په لار کې، چیرې ستا به د کوهي په غاړه لاړ شي. انشاءالله سې د منګه مشران او د منګه ځوانان ویښ سوي دي او انشاءالله سې د دې سړي په هڅو به یو لوی افغانستان د یو آزاد خپلواک اسلامي افغانستان په هیله. مننه کوو د سمندر طوفان ورور څخه. اوس د بلجیم څخه راغلی زموږ د پی ټي ایم ارګنایزر محترم عابد جان ته بلنه ورکوو چې راشي او خپله وینا وکړي. ډېره مننه. خو محترمو لومبۍ خو اجازه راکړئ چې د پی ټي ایم یو کې د ملګرو مننه ډېره زیاته د دې سیمینار په حواله سره چې هغوی دا سیمینار را جوړ کړو. زه خبره ډېره نه اوږدوم ځکه چې خبرې ډېرې زیاتې اوږدې شولې او ملګري به یقینا چې دغه شوي وي یوسف علي خان تنګ شوي به وي. خو دا اوس مې ډېرې زیاتې خبرې موږ واورئ. دا ټولې خبرې دا موږ بار بار کړي دي او بار بار مو اورېدلي دي. څه نوې خبرې په دې کې نشته دی چې د پښتنو سره کوم زیاتی کېږي، په هغې حواله سره جنوسایډ کېږي، د ژبې جنوسایډ، کلچر جنوسایډ، لینګویسټک جنوسایډ، فزیکلی پښتانه مړه شو، ووژلی شو. دا ټولې خبرې موږ واورېدې، خفه هم شو یقینا. او په بل طرف د خوشحالۍ یو احساس هم ماته شته. دوه ټپې په دې سلسله کې اوس په دې چې ناستو مه رایادې شولې. یوه ټپه دا ده چې د دې خفګان په دغه چې هغه یو ډېره تاریخي ټپه ده چې چېرته انګرېز چېرته چترال دی، بېننګي زور شو انګرېزان چترال ته ځي نه. نو هغه ټپه اوس نن داسې ده چې چېرته پنجاب چېرته وانا ده، بېننګي زور شوه پنجابیان وانا ته ځي نه. نن زمونږ د غرونو په سرونو کې زمونږ په درو کې نن پنجابی ورننوتی دی. دا ډېر زیات د خفګان خبره ده. خو په بل طرف چې داسې موږ د دې ملګرو جذبو ته ګورو، په وطن کې د تحریک ته ګورو، غورځنګ ته ګورو، نو بیا مې امید پیدا شي او بیا راته بیا دا ټپه راته رایاده شي چې څانګه به نن سبا کې ګل شي. ما یې په سر کې سرې غوټۍ لیدلي دي. پښتنو زه ډېرې زیاتې اوږدې خبرې نه کوم. ما ته خو دا ویلی شوي چې په تحریکونو به خبرې کوي، خو که دا زه شروع شم نو د پښتنو کې چې کوم تحریکونه چلیدلي دي په هغې باندې خو ډېره زیاته اوږدګي ده. خو ځان له غونډه ورځ غواړي. په دې به مختصره خبره به خالي دومره وکړم چې کوم تحریکونه په پښتنو کې چلیدلي دي نو دغه د ازادۍ په حواله دغه ټول تحریکونه او د یو غاصب یا د یو قابض په ضد باندې راوچت شوي دي. همیشه چې دا تحریکونه چلیدلي دي، که روحاني تحریک دی، که خدای خدمتګار تحریک دی، که په افغانستان کې کم تحریکونه ونه، دا ټول د یو غاصب په ضد باندې او نن پی ټي ایم چې دی نو هغه هم د یو غاصب په ضد باندې راپورته شوی. نو پښتنو کې دا تحریکونه دا یو سیاسي تحریک دی او دغه ټول تحریکونه کوم چې چلیدلي دي نو د دې په پښتنو په ادب، ثقافت، د پښتنو په سیاست په دې باندې یو جوړ اثر غورځولی دی د ټولو تحریکونو. خو ډېر مثبت څه منځته راوړي موږ ته رابخلي دي ټولو تحریکونو. روحاني تحریک موږ ته یو لیبرل او سیکولر تحریک و چې نن خلک د وهابیزم په ضد باندې هغه تحریک په پښتنو کې سړی استعمالولی شي. داسې خدای خدمتګار تحریک ته چې کله راشو د باچا خان نو هغه هم یو ډېر مثبت تحریک و. خو هر تحریک چې وي نو موږ چې نن د هغې مطالعه کوو په دې دغه کې پکار ده مطالعه چې د دې کوتاهیانې د تحریکونو نه غلطیانې په کوم ځینو کې شوي دي. ځکه چې موږ کله مستقبل ته ځو او ماضي د دې سټډي کوو، د دې لپاره سټډي کوو چې موږ ته هغې نه زده کړه وکړو، مخ په وړاندې چې ځو چې هغه استعمال کړو. نو یقینا چې د خدای خدمتګار تحریک نه هم په دې سلسله کې به ډېر بلا غلطیانې زموږ د مشرانو نه شوي دي. نن چې موږ پی ټي ایم خبره کله کوو نو باید چې دغه غلطیانې موږ په نظر کې ونیسو چې زموږ نه ونیشي. ځکه چې هغه دغه کې یو دغه اردو کې یو خبره کېږي وایي لمحو نه خطا کېږي صدیو نه سزا پایي. لمحو غلطیانې چې شوي دي که نه نو اوس په سادو زموږ نسلونه دغه کوي. مثلا که خدای خدمتګار تحریک چې زما په نظر باندې د سیاسي نه زیات سماجي تحریک و. د ادب په میدان کې هم ډېرې دغه کړي دي، منځته راوړي دي اچیومنټس.
داسې د تعلیم په میدان کې آزاد سکولونه هر څه، خو د سیاست په میدان کې خدای خدمتګار تحریک هغه ګول مخکې نه وي ښی د یو آزاد وطن د هند نه د فرنګین ازادي ټیک خبره ده، نورو قومونو هم کوله موږ هم کوله، خو باید چې د پښتنو مقصد او هدف د یو پښتون وطن قیام وي هغه مسله ونه شوله. نو نن موږ چې خلک خبره کوو که نه، نو د مطالبې د پی ټي ایم یاره ماته ځینې خلک وایي یاره پی ټي ایم د پاکستان د آیین لاندې، یاره ما هلته آیین ته 73 زه منم نه، دا خو ما پرون هم نه دی منلی، پاکستان فوج به یې نه مني نو زه هم نه منم، پاکستان فوج په بله وجه نه مني، زه په بله وجه نه منم. زه وایم چې په دې آیین کې د قومونو د حقونو ضمانت سره نشته، په دې کې د قومونو ذکر نشته. مسله خو دغه ده چې پاکستان زما مسله څه ده په پاکستان کې، زما مسله په پاکستان کې دا ده چې پاکستان ما پښتون قوم نه مني، زه مستعمره یم، کالوني یم، زه د پنجاب کالوني داسې لکه څنګه چې پرون د انګریز کالوني وم، بلکې په یو بدتر شکل کې. انګریز خو راله څه نه څه یار څه نه څه د ده نه خو ډېر زیات ښه و. مونږ خو چې د مشرانو نه کومې قیسې د انګریزانو اورو، کم از کم یو سماجي انصاف څه لږ ډېر موجود و، داسې خو نه وژلم که نه لکه دا چې مې وژني. دا لوبې خو راسره نه وه کړې که نه، چورکۍ مې، سپکۍ مې، بېعزته مې، فوج یې راننوتی دی چې پوسټونو په هغه غیبۍ مې، دا لوبه خو راسره انګریز نه وه کړې که نه. ده خو انګریز خو به د وسایل لوټ کوو، ده خو د وسایلو لوټ وکړ، ده خو زما هغه ټول وسایل چې کوم دي نو ځنګلې روانې دي پنجاب ته فوجي ګاړو کې، دغه چې دي معدن روان دی پنجاب ته فوجي ګاړو کې، کارخانې زما ودرولې، ګدونه موضوع فیل شوله، اولن میلونه چې کوم د کپړې هغه غونډ په ځای کې ناستل ټول بند شو، شوګر میلونه مکمل بند دي په پښتونخوا کې، مکمل یې پښتونخوا په اقتصادي طور تباه کړه. حالانکې لکه څنګه چې موږ واورېدل ډاکټر صاحب چې کوم د ریسورسز خبره وکړم، زما خیال دی چې پښتونخوا که ځان له ریاست وی نو دا به نن د دنیا په مالدارترین غنیترین ریاستونو کې وی، او زما خیال دی په موږ کې به یو هم دلته کې مزدوري نه کولی که دا زموږ خپل ریاست وی. زما له پنجابي سره هېڅ شریک نشته، د مذهب نه علاوه هېڅ مې ورسره شریک نشته، خو زما د خوا ورور سره بلا څه شریک دي؟ ما د افغان سره ژبه، تاریخ، نفسیات په شا باندې یو بې شماره عوامل چې زموږ شریک دي. نو زه دلته کې زه په دې نه پوهېږم چې د سره یو قوم یم او د سره یو قوم نه یم، دا کم لاجیک دی، دا کم منطق دی؟ او که نه دغه د مذهب منطق چې په مذهب باندې قومونه په مذهب وي، نو بیا خو عرب هم زما قوم دی، او بیا خو د کاشغر او دغه خبرې اوږدېږي، ډېرې زیاتې زه نه غواړم اوږدولې، خو دا ده چې باید په یو خبره موږ کلیر چې دا مطالبې دا شیونه دا په خپل ځای، خو چې څو پورې د ازادۍ تحریک د دې وطن د ازادۍ تحریک تھینکس او یو آزاد ریاست او د پښتنو خپل ریاست نه وي، ښه نه. والله چې په دې شیانو باندې په دې ټتو پتو باندې قانون نه جوړي، په دې باندې ستا شپ نور نه لې پکار، شپتالو ویل پکار دی او آزاد ویل پکار دی، پوه شوې؟ ازادي او ازادي ژوندون پښتون ته ژوندون غواړم، یقینا پښتون ته ژوندون غواړم، خو پښتون ته ژوندون نه علاوه نور هم ډېر زیات څه غواړو. هغه جان پال سارتر د فرانس یو ډېر لوی مفکر و، هغه خبره کوي وایي چې یاره د انسان د ټول نه لوی شی چې وي که نه هغه ډوډۍ نه ده، هغه ازادي ده. او یقینا چې دغه هدف طرف ته باید چې موږ لاړ شو. السلام علیکم. مننه کوو د درون مشر څخه، انشاءالله چې په پښتنو کې داسې مشران موږ لرو، دا د راتلونکي نسل دپاره یو مکتب دی، او انشاءالله چې دا هڅې او دا زموږ مبارزې به بریا راوړي. وایي چې سترګو کې خار دی هم په لره هم په بره، پښتون دی ګناهګار دی هم په لره هم په بره.
تاریخي گواهی دی د میړانې تت مه ګوره اوس پاتې له اختیار دی هم په لره هم په بره سندان به دې درزي شي او تندی به دې وي ثابت سندان به دې درزي شي او تندی به وي ثابت ګزار ته دې تیار دی هم په لره هم په بره نو پښتو مې پښتونځی چې رقیبان کتلی نشي اغیارو ته یو پاړ دی هم په لره هم په بره اوس د محترم مشر ډاکټر حسین ایډوکیټ څخه هیله کوو چې راشي او خپله وینا تاسو ته وړاندې ذاکر لالا خبرې خو به نه کوم ځکه چې ملګري تنګ شوي هم دي خو یو دوه خبرې د دغې لپاره چې دا کم مونږ کومه سرګرمي نن وکړه د دې څه نتیجې پکار دي نو هغه نتیجې لږې سمرایز کوم په دوو خبرو کې هغه دا ده چې یو خو دا ده چې لږ غوندې علمي سیمینارونو ته پکار دا ده چې مونږ ځای ورکړو چې په هغې کې علمي خبرې وکړو او هغه علمي خبرې د تقریرونو او هغه په انګریزي کې چې ورته ریټریک وایي د هغې نه لږې لرې وساتو چې لږ دا خوی را دغه کړو را جوړ کړو چې په علمي توګه څنګه ځان وساتو دویمه خبره دا ده چې دا کومې فیصلې دا سیمینار پکار دا ده چې نن د هغې یو سناپسس یا د هغې مونږ یو سمري جوړه کړو چې دا خبرې پکې وشوې او د هغې د امپلیمنټیشن لار څه پکار ده نو د هغې امپلیمنټیشن یا د هغې لاګو کول چې دي هغه په دې طریقه پکار دي چې مونږ یو خدا ده چې د خپلې بیلې بیلې رایګانې نه خپل مرکز ته لیږو د پی ټي ایم مرکز ته دا رایګانې د فلټر کیږي او دې دپاره دی زمونږ د کینیډا او د امریکې دا ملګري هم دغه خواهش لري چې یو داسې تنظیم دی مونږ په ډایسپورا جوړ کړو چې هغه د دا ټولې خبرې راغږ کوي او د هغې نه د یو موقف د ټولو خلکو شریک جوړوي او هغه د لیږي نو باید چې په دې باندې په دغه څیز باندې ابیجان خو د قومي ازادۍ اعلان وکړو او دا ده چې مونږ هغه دغه خبره چې یو یې نرخ نه مني او بل وایي درانه تله مونږ په ډېرو ستونزو کې وو پکار دا ده چې خپل قدمونه ډېر زیات په احتیاط اوچت کړو قومي ازادۍ ته څوک نه دي خوشحاله خو قومي ازادۍ ته هغه تیاری پکار دی هغه تیاری غواړي هغه چې مونږ د قومي ازادۍ قابل ځان کو نو بیا به هغه منزل ته رسو مونږ لا د پاکستان هغه این چې ابیجان او مونږ ټولې نه منو د هغې کې هغه چا چې جوړ کړی دی هغې هغه څیز نه مني بله ده چې یو مختصره خبره بله کوم چې یو د ساینس د پولیټیکل ساینس یو پوهان یا د سیاسیاتو یو استاد وایي چې جنگ چې دی نو دا جنگ بل څه شی نه دی دا یو مجسم اقتصاد دی جنگ دا زمونږ ملګري د کینیډا نه چې کوم هغه دغه وایي زمونږ شتمني چې کومه وښوه دا د دغه اقتصاد د منې کولو دپاره د دغې ترقۍ د منې کولو دپاره ډیسټیبلیټي ده چې را جوړیږي نو د هغې دپاره زمونږ فرض دا دی چې دا د پی ټي ایم دا تحریک چې دی دا منظور پشتین نه دی د مشر خبر وکړه زمونږ د جرمني دا منظور پشتین نه دی دا مجسم مزاحمت دی هغه ځان راته بد ښکاري چې د اردو شعر ووایم خو هغه د اردو یو شعر دی کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا دا صرف د زمونږ دغه ملګري د نقیب شهید شهادت نو چې دا ډېره کیسې را جمع شوې د عمرونو زمونږ هغه زیارو زپلو زمونږ هغه څیزونه هغه راوچت شو او داسې نو دا پکار دا امانت دی چې دا امانت مونږ په هغه بین الاقوامي طریقو باندې ویسو مخکې ویسو دغه د ډاکټر صاحب چې سهار کوم دغه د هغه ځای نه مونږ ته وکړو نو چې دغې دپاره سوچ وکړو زه په خپله د قانون د پیشې سره تعلق لرم نور ملګري دي ډېر شي چې مونږ په دغې څیزونو باندې عمل وکړو ها
دا به درته ووایم اسایل صاحب یو ډېر ښه دغه ویلي چې د څلور کونجه دنیا په هر یو ګوټ کې چې غټان دي ساز یو استاز یو دی مظلومان که د مشرق که د مغرب دي ژوند یو دی جواک یو اواز یو دی او ماشومان که د مشرق که د مغرب دي د ژړا او د خندا انداز یو دی نو د دې ټولو حکمرانانو یو طرف ته ډله ټپره ده خو پکار دا د مونږ نه چې څه کېږي چې هغه وکړو مونږ د دې حکومتونو ټارګېټ نه کړو چې هغې ته مونږ خپله خبره وویسو مونږ د ولس ټارګېټ کړو دوی ته د خپله خبره وویسو او د ولس ته دوی وایو چې زموږ سره لاړه ډېره مننه ډېر وخت مننه مننه کوم د عثمان ورور څخه اوس د محترم طارق عالم څخه هیله کوو چې د لنډ تشریف راوړی راشي او خپلې خبرې وکړي. ستاسې توجه غواړم موږ تقریبا د سیمینار ختم کېدلو ته نږدې شوي یو لږه نور حوصله پکار ده دوه شارټ پریزنټیشن یې پاته دي بیا زموږ یو هنرمند ملګری راغلی دی هغه به یو سندره هم وایي ستاسو لږ هغه به پکې اچوو او له هغه وروسته موږ ستاسو دپاره مېلمستیا کړې ده تاسو ته په دې مېلمستیا کې د ګډون مطالبه کوو ډېره مننه سلامونه او نیکې هیلې ټولو درنو مشرانو ته خویندو ته اول خو زه شکریا ادا کوم د پی ټي ایم د انګلینډ څانګې ته چې موږ له بلنه راکړه دې پروګرام ته یقینا تاسو چې څنګه په دې بورډ باندې ګورئ د عنوان زما خپله هم ډېر زیات خوښ و او دا د وخت یو ضرورت هم دی organizing Pashtun diaspora, its role and responsibility. زه به لږ وضاحت وکړم چې زه د پی ټي ایم د هالینډ د څانګې له خوا نه د هغې په نمایندګۍ باندې زه دلته راغلی یم زما نوم طارق علم دی طارق علم یوسفزی په کام موږ مندړ یو د صوابۍ د علاقې سره مې تعلق دی د باجا کلي اوسېدونکی یم نو دغه ډېره مهمه مسله ده ذاکر الله هم دې طرف ته اشاره وکړه او ډاکټر سید عالم صاحب هم په خپل بیان کې یو خبره دغه وکړه ملګري په ډېر ښه موضوعاتو باندې وغږېدل یقینا چې ټول علمي بحثونه تقریبا وشو تر دې وخته پورې او زه داسې فکر کوم چې زه ستاسو په میز کې یو د شاګرد غونډه کې دغه لرم دومره پوهه نه لرم چې څومره ستاسو ده خو زه به خپله هغه هڅه وکړم چې زه تاسو ته هغه میسج کنوی کړم چې زه څه ویل غواړم زما د عنوان دغه یو څو ټاپکس دي چې واټ از پښتون ډایسپورا او میجر ایشوز اف پښتون ډایسپورا او پښتون ډایسپورا what can Pashtun diaspora do? What is the role of PTM for Pashtun diaspora globally? Prevent the internal disunity among diaspora in the name of associations and organization empowerment. How to organize Pashtun diaspora under one platform and how can we achieve our goals? یو ډیاته لکه شروع شوی دی what is Pashtun diaspora تاسو پښتانه هغه پښتانه چې د خپل د روایتي وطن نه په خارج کې پراته دي هغه ټول پښتانه په ډایسپورا کې راځي یعنی دې کې په امریکا کینیډا یورپ میډل ایسټ انډیا او استرالیا نورو ملکونو کې هم شاید پښتانه پراته وي خو ډېر په میلیونو تعداد کې دي یعنی موږ دا نشو ویلی چې په زرګونو کې دي او په لکونو کې دي په میلیونهاو کې پراته دي د لر او د بر دواړه پښتانه راځو به اوس څنګه چې هغه دویمه نقطه ده د پښتنو غټې ستونزې چې کوم ستونزې موږ لرو په هغه ستونزو کې که زه اوس وضاحت شروع کړم نو دا ټایم دومره کم دی چې
کېدای شي چې زه ونه رسم هغې خپل هدف ته خو کوشش به کوم چې دا خبره تاسو ته ورسوم. د پښتنو محرومیت د هغوی د وسایلو د هیومن رایټس او غټ تعلیم چې موږ د تعلیم نه داسې یو طرف ته یو ګوټ کې ساتلي یو پښتانه بالکل ایسولیټ کړي دي په دغه درو ټکو باندې. د پښتنو د علاقې یعنی زه به دا وایم چې پښتون ریجن چې کوم دی د یو جنگ د میدان په شکل استعمال شوی دی، د خارجي قوتونو په لاس لوبېدلی دی. د پښتنو دغه سیمه چې ډېر یو غټ زبردست نقصان موږ ته دی په دغه پښتنو سیمه کې چې کوم دی نو موږ ته ډېر غټ اصل کې ما دا خپل بیان په انګریزي کې لیکلی دی خو دلته اوس خبره ټوله پښتو ته شوه نو کوشش کوم چې نو د پښتنو په دغه سیمه چې کوم سیمې ته چې ډېر یو غټ نقصان رسېدلی دی، د دې څه شي ته نقصان رسېدلی دی؟ اقتصاد ته، بنیادي ډانچې ته او د ژوند شرایطو ته. او بیا یو غټه موضوع یو غټه ستونزه چې زموږ کومه ده ایکسټریمیزم، یعنی د مذهب په نوم باندې د 40 کالو راسي مونږ یې ویشلي یو ټکولي یو ځپلي یو. چا تاسو ته معلومه ده چې چا او د دغه عدم استحکام په دغه خطې کې د دغه عدم استحکام د لاسه زمونږ په وطن کې د روزګار قلت دی، د تعلیم محرومتیاګانې دي چې د دغه حصول دپاره دغه ځوانه طبقه د نړۍ په مختلفو ملکونو کې د تعلیم د حاصلولو دپاره یا د روزګار دپاره مختلفو ملکونو ته هجرت کوي. یعنی عربي هېوادونه او بیا UK، یورپ، نور ډېر ملکونه دي. دغه یو دغه دی او د دې په نتیجه کې زموږ هغه برین ډرین آف پښتون انټیلیجنسیا راغله. یعنی زموږ هغه ټول دانشوران چې کوم دی نه ایسولیټ. درېیمه زموږ تقریبا د لر او بر 3 جنریشنه د دې جنگ په حالت کې لوی شو چې د دې را ریکور کېدل په یو کال کې په 2 کالو کې نه کېږي، کلونه به پرې لګي، 10 کاله 20 کاله دا هم شاید کم اوسي. بیا زه راځم دغه میجر ایشوز خو تاسو سره ما بیان کړل. اوس زموږ دا دغه دی چې پښتون ډایسپورا یو سلاید دی مخکې خولې پای کې تاسو پاپولیشن خو د پښتنو او دا مې اوس ذاکر لاله سره خبره کوله ما چې یاره زموږ د پښتنو ډایسپورا د پاپولیشن به څومره وي په دغه کې ما خو په دې باندې چېرته ریسرچ نه و کړی خو ما خپل لږ وضاحت ورکړی چې میلیون هاو تعداد کې خو دی خو دومره اکورېټ فګر راته نه دی معلوم چې څومره به وي. نو دا هم زموږ تاسو لیکلي یو ځای نه خو مخکې دی یو سورس خو بل لري نو داسې خو شته پکې لږ ډېر زیر وړوکی څه لري په دې خبرې وکړه چې خبرې ونه کړې بیا پاتې کېږم. ښه نو زه به داسې ووایم چې دغسې اوس نظر مې هم لږ کمزوری شوی دی، شی ډېر وړوکی لیکلی دی. بهرحال په مختلف خو ټوټل هم یو نو څو میلیونز دي که نه نو اوس اکورېټ فګر خو لکه نشم ما خو کلکولیشن نه دی کړی خو زه به مخکې لاړ شم ټایم هم کم دی. پښتون ډایسپورا څه کولی شي که نه؟ اول د پښتون د ډایسپورا د دې ریسپانسیبلیټي د پښتنو د روایتي ځمکې دپاره څه دي چې دلته موږ پراته یو د هغې څه ذمهواریانې دي؟ دې له پکار دی چې خپل د مورل چایسز او د خپلو د وسایلو او د خپل د ژوند
ټیک صحیح دغه کنټرول په خپل لاس کې واخلو موږ یعنی د خپل وسایلو حق باید موږ په خپل کنټرول کې واخلو بل طرف ته مصیبتونه مشکلات هم ډیر دي چې کم خلک په خارج کې پراتی دي هغه د هغه هیوادونو په رولز ریګولیشنز او نورمز او ویلیوز سره چې کم دې تړلي دي او د دې خپل څه اوبلیګیشنز هم شته څه لیمیټیشن شته پرابلمونه دي د کورنۍ مسایل دي فامیلونه دي نور دغه ضرورت چې د وطن نه کورونا فامیلونه ته چې کم دې نړۍ غوښتنې کوي نو دغه مشکلات ټول شته د دې سره خو په دغه دوران کې دغه خلک ناخبره دي بیا هم لکه زما د دې دغه مقصد دا دی چې موږ اویرنس راوړو په دغه پښتون ډایسپورا کې بیا سوال دا دی چې موږ د پښتون ډایسپورا څنګه موبلایز کړو چې دوی د خپل کام لپاره مفید تمام شي پښتون ډایسپورا the their responsibility regarding building bridges the Pashtun society ترمنځ دغه لري پښتون ډایسپورا دلته ډېر په یو ښه حالت کې اوسېږي د ژوند شرایط ښه دي پرامنه ژوند دی دلته او بیا دلته په دې ملکونو کې غټه خبره دا ده چې زموږ سره د فریډم اف سپیچ فریډم اف ایکسپریشن شته چې هغه په کوزه وطن کې د هغه خلکو سره د هغې نه محرومه دي بیا بل یو خاص شي ته چې زه ستاسو غواړم چې توجه راولم چې موږ سره کوم چې د وخت ضرورت هم دی سوشل میډیا ته اکسس زموږ ډېر په ښه طریقې سره دی به نسبت چې موږ کوزه خوا په پښتونخوا کې وګورو یا په خپل روایتي ملک کې وګورو د هغه ځای په نسبت موږ سره امکانات او زمینې ډېرې زیاتې دي موږ د پښتنو څنګه غږ جوړېدی شو یعنی فار ایگزامپل په کوم شکل موږ د خپلو هیوادوالو سره همغږي کېدی شو د هغې سره یو خپل غږ بدرګه کولی شو نو د هغې دپاره پښتنو له دلته پکار دا دي چې موږ بایلیټرل تعلق جوړ کړو د ویسټرن ورلډ سره او نور د نړۍ ټولو هیوادونو سره خپل هغه انرژي چې کومه ده هغه منفي طرف ته مصرف نه کړو بلکې مثبت طرف ته مثبت طرف هم دغه دی چې دغه خلکو سره موږ تړون جوړ کړو رابطې جوړې کړو د خپل د قوم د فلاح او د بهبود لپاره څنګه یو ډېره بله نکته ده موږ یو ورځې د هارون باچا لالا سره ناست وو نو د مشال ریډیو غړي ناست وو نو هغې دا نکته راوچته کړه د ما په دې زړه کې داسې پرېوتې ده ما یاره دا خو ډېره ښکلې نکته ده څنګه چې موږ ته علم دی زموږ دویمه او درېیمه پیړۍ په یوروپا کې په غرب کې په د دنیا په نورو هېوادونو کې راسترې شو اوس دغه زموږ ځوانه طبقه چې کومه ده تقریبا دغه درېیمه پیړۍ دا دلته موږ څنګه انټیګریټ کړو یعنی پکار دا دی چې موږ د دې ځای کې انټیګریټ کړو چې په داسې شکل چې دی موږ د پارلیمنت یعنی یو زه به درته انګلیش کې ووایم لکه دا شی خطا شو and this new generation have integrated in the social fabric of the countries they reside in نو دا زموږ وظیفه ده د مور پلار دغه وظیفه ده یو مورال وظیفه ده چې موږ خپل واړه موټیویټ کړو چې په دغه هیوادونو کې چې کوم هیوادونو کې دی اوسېږي هغې موږ دې طرف ته راغیب کړو چې وروره تاسو یعنی د
دغه زمینه چې کوم دی دا ورته موږ جوړه کړو چې دی د دې ځای په لوکل سیاست کې انوالو شي. یعنی د دې ځای لوکل سیاست کې زه باید د خپل مثال د خپل لور درکم. موږ پښتانه خو اکثر وایو چې لوړه اکثر موږ په کورونو کې د دروازو نه شاته ساتلي دي. زما خپله دا کوشش چې زه خپله لور رامخکې کړم. نو ما کوشش دا و چې زه هغه سیاست ته رامخکې کړم. نو د دغې دپاره ما یو پروسه کال هغه د یو حزب د لارې هغه سیاست ته ما د هغې ته اجازت ورکړو. هغه راله یو انتخابات کې حصه واخیستې ده او څه ډېر څه زده کړه. نو مطلب یې دا دی د دې سره چې موږ له هم پکار دي چې موږ خپلې موږ سره د پېغله جنۍ دلته ناسته ده. زه آفرین کوم د دې جنۍ مور او پلار ته چې هغه څومره بختور خلک دي چې دغې جنۍ له یې چې کوم دی نو موقع ورکړې ده او دا رامخکې شوې ده. دا د دې دوه جنۍ کوي. بل یو غټ مثال موږ سره د ملالۍ یوسفزۍ په نوم نه خو به ټول خبرې هغه پروت دی چې هغه د دې نوې طبقې دپاره د اوسني وخت یو ډېر غټ مثال دی. نو پښتون ډایسپورا needs bridge builders globally to get unified and work as one nation even outside of homeland. زه به اوس راځم د بلې نکتې ته. What is the role of PTM for Pashtun diaspora globally? No, PTM role is to bring awareness among Pashtun nation by demanding for fundamental rights and peaceful life. Worldwide, there are millions of Pashtuns who have left their country and living abroad, and PTM has played a very important role to connect Pashtuns in Pakhtunkhwa as well globally. Bia ulta khabara da dalta. What is the role of Pashtun diaspora PTM? Kara PTM خو خپل رول ادا کوي. موږ یې دلته راوباسلو ټول پښتانه چې دغه کړل. اوس زموږ سفارت جوړېږي چې موږ څه وکړو د PTM لپاره. نو پښتون ډایسپورا یو can play a great role to spread the message of PTM among other countries, especially among influential international organizations like United Nations, Human Rights Watch, European Union, وغيرها وغيرها. And also other diasporas like the Jewish diaspora. Exactly. بالکل صحیح خبره کوي. زه به دلته یو بل مثال درکړم. موږ وایو چې پښتون ډایسپورا یعنې د PTM دپاره د پښتنو ډایسپورا لکه دا تحریک څنګه غټېدی شي. نو یا داسې چې آیا دا به موږ به هغه مقام ته ورسو. نو موږ ته داسې مثالونه په دې دنیا کې پراته دي لکه د موهنداس کرمچند ګاندي په دغه کې چې تاسو وګورئ چې هغه هم خپل سټرګل د سیول رایټ سټرګل چې کوم دی د ساوث افریقې نه شروع کړی و که نه. نو سیملرلی موږ دا ډایسپورا سره دغه یو ګریټ رولز او ګریټ لیډرز پراته دي. هغې موږ ته مثالونه ایښي دي. موږ که د هغې په لاره باندې روان شو نو موږ ته خو الریډي خپل یو لیډر میلاو دی او دغه مثالونه او دغه غټ درانه شخصیات چې موږ فالو کړو نو هغه غرض به لرې نه وي چې موږ به خپل هغه اهدافو ته او چې کوم ملکي ګټې دي د کام یووالی دی هغې ته ورسو. بل دلته یو غټه ستونزه دا ده چې اتفاق او اتحاد. Prevent the internal disunity among diaspora in the name of association and organization empowerment. دا موضوع ما ولې خوښه کړې ده. دا ټاپک د دې دپاره کله چې دا PTM شروع شوی دی ما یو شی پکې لیدلی دی. دا فلک نیاز لاجي ناست دی، عبدالجان لاله ناست دی، دا ټول مشران دلته ناست دي. دغه یو د اقتدار دپاره دغه امپاورمنټ کې مې پکې ځکه اخره کې اچولی دی چې دغه یو اقتدار حاصلولو دپاره مونږ خپل هغه اصل هدف یې کړی دی. خو هر سړی هم په دې دغه دی چې زه به خپله دغه هغه خپلې اقتدار ته رسېدو دپاره به شخړې راولي مې ستاسو. خو زه به دا وایم چې په اتحاد او اتفاق باندې اخري بس نورالله صاحب یو پاڼه پاتې ده.
اتحاد یووالي کې د کام بقا ده او د کام خلاصون دی. پښتون should discourage all theories of right and left political phenomena and grow in journalistic freedom to resolve nations' social, cultural, and security problems. Pashtun must adopt the ethic of Pakhtunwali and be ready to sacrifice for the nation cause. PTM is a national movement made by Pashtuns for Pashtuns. Therefore, every Pashtun must join and support Pashtun Tahaffuz movement. PTM needs sincere and devoted workers to lead this movement and must discourage opportunities to sell their product on PTM labels. دا چې د وخت کمیشن بیا سړي جبه هم خطا شي. اوس یو نقطه بله پاتې ده. How to organize Pashtun diaspora under one platform. نو تاسو خو به ور شوي نه یې که نه؟ د وخت خو لا تاسو ته چا خبره نه ده کړې ولې داسې وارخطا یاست؟ نه نورالله صاحب رالی باویش هغه هلته راته ذاکر لاله هم اشارې کوي یو 15 منټه لاله راکړئ. دا حال چې دی دا تر 7 بجو دی موږ سره بس 15 منټه کې را ختمو ځای شو. بس دغسې به یې درته وویل. PTM emergence is the PTM emergence is a light at the other end of the tunnel for unification of dispersed masses at one platform. This can be difficult but not impossible. All we need strong commitment, dedication, ikhlas. د زړه د اخلاص مبارزه شو ورته موږ وایو چې د زړه د اخلاص مبارزه ونکړو نو نه کېږي. او دغه د قوم ازادي څنګه چې عابد جان لاله وایي د ازادي خو په اخلاص او په صداقت ګټل کېږي. نو first of all, the platform idea should be clearly explained and PTM leadership should follow its bylaws which is ratified. Ultimate goal of the PTM should be emancipation and liberation of Pashtun from Punjab's colonialism. اوس اخري دغه دا دی موږ څنګه کولی شو چې خپل هغه په دې کې نشته لګه شي هغه یو ډایان الوتې دی. نو اخري دا دی چې how can we achieve our goals خپل هدف ته څنګه رسیدلی شو. نن په نننی وخت کې دنیا یو ګلوبل ویلیج دی. څنګه ګلوبل ویلیج دی؟ اول خو به د مارک زوکربرګ ته یو سلوټ وکړو چې فیسبوک یې راته میسته راوستی دی او بیا دغسې ټویټر انسټاګرام سکایپ او نور داسې سوشل دغه دي چې هغې موږ ته ډېره زیاته اسانه کړې ده. نو وی کین کوارډینیټ ایونټس globally anywhere هر ځای کې موږ کولی شو دغه ایونټس په کمیونیکیټ anywhere and share our context to empower our organizational system and strength. لکه دا ما ځکه ووایي چې دا نن چې موږ په دې کانفرنس کې ناست یو دا هم د دې سوشل میډیا برکت دی. ګینې دا رابطې څومره ګرانې وي پخوا په خطونو کې به موږ رابطې کولې. نو سو that ثابتوي it proves that Pashtun diaspora can effectively work together to bring all associations, organizations and parties to work for national interests and can put more efforts to bring more power to PTM. نو زه به اوس د خپلې خبرې لږې راغونډې کړم اخري یو څو دغه به وکړم. اوس موږ له څه پکار دي؟ It's time we put our personal خپل ذاتي مفادات ذاتي سیاسي ګټې اهداف هغه په المارۍ کې بندي کړو او د کام خبره وکړو د کام د یووالي خبره وکړو د اتفاق او د اتحاد خبره وکړو. نو دا به هله کېږي چې موږ سره د ډاکټر صاحب غونډه کې خلک د عابد جان لاله دې غونډه کې خلک دغه ټول علمي خلک چې تاسو ناست دي همدا خلک مونږ لاس په لاس یو موټی یو اتحاد یو اتفاق شو او دی PTM لا
مونږ خو دلته د یورپ مرکزیت غواړو. زه وایم چې پی ټي ایم له ګلوبل مرکزیت ورکړي. ولې موږ ټوله دنیا نه راغلو؟ یعنې تر یو خاص ملک پورې دی، یو خاص کانټیننټ پورې ولې ساتو؟ نه زه پکې شک نه بولم، خو موږ غواړو چې کوارډینیشن دې کې راولو میسته ګلوبلي، نو دا به نور مضبوط شي. دغه مضبوطوالي دپاره د پی ټي ایم د آینده د فیوچر دپاره ضرورت دا دی، اړتیا دې ته لري چې موږ ګلوبلي یو ځای شو. او اوس موږ هغه ځای ته لا نه یو رسېدلي. یعنې زموږ د یورپ دلته مرکزیت شته، خو ګلوبلي زموږ دغه نشته. مثال زه به تاسو ته دغه درکړم چې په کاناډا خلک بعضې مسایلو باندې یا د بعضې خبرو نه به د موږ نه خبر، دغسې به د امریکا، دغسې به د استرالیا. دا ولې چې موږ په یو پیج باندې نه یو. نو بس په زه به د خبرې کوم په دې خو ما هغه غواړو که نه موږ نور الاینسز چې کوم دي راولئ خالي صرف پښتون او نورو خلکو ته وایي چې شامل شي. بالکل دا پښتاني که نه وي. نو بس زما خبرې ختمې شوې. ډېره زیاته مننه تاسو زه اوس مننه او پښتون ته ژوندون غواړو. مننه کوو د محترم روح د ګټورو معلوماتو څخه. اوس د محترم زاهد خان مومند څخه هیله کوو چې راشي او خپله وینا وړاندې کړي. هغه یو سندرغاړی و، هغه اخره کې ورته څوک نه و ناستی، نو هغه ویل یو کس ناست و چې اته جوړ زما دا سندرې باندې ډېرې خوږې لګي. هغه وایي زه یې خپل پوزکي ته ناست یم. نو زه ته یې حاجي صاحب دلته راغلی وم، زما په اخره کې یې کورسو ته لګیا وم. دا بند کړی راشد، دا پریزنټیشن دغه دی چا وکړ. ته بیا پریزنټیشن کوې؟ پریزنټیشن تقریر نه کوم، تقریر پروګرام نه دی، دا پریزنټیشن دی. دا چا وکړ؟ ټول مړه بند کړه. هر څه بند کړه. دا رڼاګانو دښمن. دا خو پرې ستړي مشر شو، دا شوي دي. ټایم کم دی، زه ته زر ما په ایجوکیشن باندې هغه کړی و. په ایجوکیشن باندې مې ولې کړی و چې دا علمي سیمینار و، دې کې په ریسورسز باندې خبره کېږي. لکه عابد جان لالا پکې ډېر مخکې ولاړی، دا زاده یې لاندې مو کړو. نو که زیدي اخلو ریسورسز راسره دي، نو موږ کولی شو که نه شو کولی. نو هغې کې ما دوه قسمونه سلیکټ کړي دي چې یاره موږ ته به ستونزې سي او موږ کې دا کیپیبلیټي شته چې موږ خپل ریسورسز منیج کړو که نه. دا دوه هم کړي. زه ډېر زر ځکه ځم چې اوس ټایم کم لګي، ما ته په دې باندې ښه پوره دغه کوم. ډېر خلک دا مقالې تیوري زموږ د ایجوکیشن سره ریلیټ کوي، خو زما خپل نظر دا دی زه یو سره دومره نه ریلیټ کوم. خو دا یو څو ورډز زما خوښ دي چې هغه وایي چې موږ یو داسې کلاس به پیدا کړو چې دا به سي ا کلاس who will be Indian in blood and color but English and taste and opinion and morals. ٹھیک شو دا کلاس یوازې موږ نه دی اپلای شوی، دا پاکستان کې په نورو قومونو کې دغه شوی دی. ها دلته موږ کراو شو سکیورټي سټیټ کا سکیورټي دا ابسټیکلز کې څه نوایي موږ بیا کوېسچن ته سوال کوم. ما ډېر تېز ځکه وکړه چې بیا هغه ټایم نه کوي. دوه کوېسچنه دي، اخره کې یو کوېسچن تاسو ته پرېږدم نو ابه تاسو بیا سوچ کوئ، به تاسو ته درکوم. ها ابسټیکل کې یو دا دی سکیورټي سټیټ موږ وپېژنو. یو درته دا وایم زما خپل ځاني څلورو سبجیکټو کې ډیګري ده، میتھمیټکس، سټیټسټک، کمپیوټر ساینس او منیجمنټ ساینس کې. خو زه پولیټیکل ساینس کې نه دی ویلی، نو زما ډیفینیشنز به ستاسو د پولیټیکل ساینس او انتراپولوژي او فلسفي په باندې پوره نه وي که نه، خو ما به په دې نور خوش ډرای سبجیکټس باندې کړي. سکیورټي سټیټ څه شی دی؟ سکیورټي سټیټ هغه دی where the center of power is security establishment, not public. What they do? They control our finance, defense, foreign affairs and internal affairs. کېدای شي زه غلط یم، بیا تاسو ته ها دا خلکو سره څنګه انټراکشن کوي. how do they interact with the people? Number one, they create hierarchy of bureaucracy to interact
to increase the power distance. Power distance the management science لفظ دی ٹھیک شو زه به تر اوسه ایکسپلین کوم دوی دا کلیریکل سټاف نه راځي په بیوروکراسي کې خو داسې شروع په معاشره کې د کلیریکل سټاف نه کېږي تحصیلدار مجسټریټ اے سی ډي سی یو خو دوی دا هایرارکي په بیوروکراسي کې پیدا کړي بل چې کومه دی دوی دغه وکړي and the public they create an elite class and the society through whom they reach the roots of the public to achieve their goals. Example Siri Khan Nawab Malik Sardar. ठीक शो? They create a religious class where they use the religion to make their actions morally acceptable to the society. دا چې کومه دی دوی دا درې شیزونه پیدا کړي دا دي به چې کومه دی دوی ته یو بل شی پکاري څه شی ته پکاري to justify their existence and continuation they need an environment of fear come fear so for that purpose they need internal and external enemies دوی ته دا پکاري دا به internal او external enemies هم ساتي دا ټول ستونزه په خبر راځي ٹھیک شو finally دوی ته څه پکاري finally they need and if they need internal and external enemies so finally what they need a strategic depth ٹھیک شو strategic depth تاسو ته ټول ته پته explanation ضرورت نشته دا د interaction دی د security state د عوامو سره ٹھیک شو چې ما ته په یو ګراف باندې کړی دی دا religious term class یوز کوي elite class یوز کوي وی باندې دا interaction کوي ها basically ولې ما security state خو د دې definition مې ولې وکړه د دې سره تعلق دی ها security state needs to divide society into different classes ٹھیک شو دا هغه مقصد نو دې لپاره څه کوي for that purpose security state needs an education system divided into different class and categories to create classes in the society Our education system is divided into three main categories. I'm using the word man. Three categories. So, English language schools, the ruling class. But Urdu medium schools, low standard English language in the Urdu medium. That's the category. The category هغه کې څه رجسټرډ دي څه نان رجسټرډ دي ٹھیک شو خو یو شی زمونږ انټلیکچوال مسکیچ یو داسې کلاس دی یو انویزیبل یو امیجنری لرنینګ انوایرنمنت دی چې موږ مسکو زه دلته تقدم داسې قابلان خلک ناست دي چې هغوی دې په دې باندې بیا ریسرچ وکړي او هغه ډیبیټیبل دی زموږ په سوسایټي کې څوک وایي چې نه ډیبیټیبل نو بالکل ډیبیټیبل دی هغه څه شی دی انفارمل ایجوکیشن دی تبلیغ دی ٹھیک شو دا چې کومه دی نو like tabligh, this is a continuous and well-practiced teaching learning environment. ٹھیک شو په دا یو ډیبیټیبل شی دی دریم کې راځي زموږ سوسایټي نه کنسیډر کوي ها دا اخیریت کې ما تبلیغ وایم چې دا غیر رسمي ایجوکیشن دی نه په معاشره کې یو تعلیم ورکوي او کنټینیوس ورکوي کنه کومه سره ټیم کم دی ځکه چې نظر پښتو ته د میډیم راځي ها اوس ګوره ټارګټډ اودینس دی کلاس کما کړی دی دلته ما د اکونومیکل ایجوکیشن او هغوی سوشل انوایرنمنٹ کنسیډر کړی دی ټیک شو های سټینډرډ سکول audience کم ټارګټ کوي اپر کلاس او پروډکټس ورکوي رولر کلاس ورکوي پلس کم خلک دي ارمی پلس bureaucracy ها basically Urdu plus low standard English school کم audience target کوي middle plus lower class او دوی سو پروډوس کوي پروډکټ clerical supervisory او managerial staff ته پرووایډ کوي ها رینج سکول چې دي دا upper plus middle plus lower plus below lower class دا ټارګټ کوي ٹھیک شو اوس ما upper او middle پکې ولې ورکړی دی ډېر شارټ کټ دی ما سره وخت کم دی وګورئ مرته چې middle class دی زه فرض کړه های کلاس نه یم لیټ سپوز زما زوی دی ما په وکړه ټرای په های ایچ اس ان کې ناکام شو نه کېږي زه راولم په یو ښه سکول کې بلکې پېښور ماډل یا هغې کې په ټرای وکړم هغې کې مو نه شي زه بیا مدرسې له ورکړم
دا درې یا هاي کلاس ته دغه خلک راځي بیا زیاتره بعضې داسې دي چې څه تبلیغي مدرسې دي او هغې ته زموږ د پښتنو مالداره خلک وایي دا تبلیغي مدرسه ده نو هغې ته خپل بچي لیکي وایي دا عامه مدرسه نه ده دا تبلیغ مدرسه ده همدې کې اپر کلاس هم شته دی په دې ریلیجس سکول ته ځي ښه بیا چې کوم دی دې کې چې ما وویلې چې دا دغه چې دی دوی چې را کوم د دې پروډکټ به کوي دا فرنټ لاین مین پاور پرووایډ کوي دغه ته سیکیورټي سټاف ته او دا ولې آرډرز خو بیا کوي څه وجه ده یو خو دې خلکو فیملی پلانینګ وي بچي زیات راوړي بیا کار خوراک وي بیا مدرسو له ورکړي ټیک شو فیملی ایجوکیشن کمی پکې او بیا چې کوم د سوشل انوایرمنټ کمی پکې او ټولو نه غټه خبره ده چې دا طبقه ځان نیګلیکټډ حسابوي په سوسایټي کې دته که ته وایې چې دا پول وران که نو دا یې ولې ورانوي دا وایي چې په دې پول خو زما نوسې هم ګاډی نه شي بوتلی دا خو زما نه دی دا د دې معاشرې یو حصه نه ده دا پول نو دا ډېر په اسانه باندې ورانوي دا هغه خلک پیدا کوي ښه لینګویج هغه دی چې زه نه ځم په ډیټیل کې خو ما داسې اورېدلي چې یو کلاسکر وایي چې یاره یو کس ماشوم سکول ته ځي د 2000 نه زیات ورډز د مور نه زده کړي د خپل لینګویج نو دا هم یو ابسټیکل دی موږ ته چې هغه یې زموږ نه واخیسته لینګویج ها په 2000 نه بعد کې په پارټ اف پښتونخوا کې ډېر زیات خلک ډېر زیات سټوډنټس دغه ته راغله دغه وخت زه په ایجوکیشن کې په خپله باندې وم ما 3 کاله ایجوکیشن ډپارټمنټ کې تېر کړي دي او دا هغه ایج چې 2000 نه بعد پښتانه ډېر زیات انسټیټیوشن ته لاړل دوه وجې وي یو وجه دا وه چې پښتانه د 2000 نه بعد ویسټرن ورلډ ته راغلو زموږ د پښتنو اکانومي چې دا په کیش ریمیټنس باندې ده د لیبر هغوی پیسې هلته لیږنه شروع کړه د هغې وجې نه دا راغله او یو ګورنر و زه یې نوم اخلم یا نه اخلم خو هغه سره زموږ میټینګ شوي او ډېر پروګرس یو کس و ډېر هغه دې کې ډېر زیات کنټریبیوشن د هغه مو بیا چې کوم دی دا خلک چې راغله نو د ایجوکیشن چې کوم و دا د within the state narrative و within the state narrative و خو ولې ایجوکیشن بیا هم ټول دی ویپن دی تا له څه درکوي ونډو ته کولاوئ چې ته دنیا وویني نو چې دا ونډو ده نو د دغې وجې نه څه چلو شو چې کله تا ته ونډو راغله تا ته پاور راغلی بلو سره څه شی دې وخت کې راغلی د ایمرجنس اف سوشل میډیا چینج د ګلوبل ویلیج ټو ګلوبل روم ټیک شو موږ ګلوبل کوټې ته راغلو From different parts of the world, the people sit together to discuss and analyze every system. Of such as the mobile phone went from ear to hand. Ustaz موبایل وخت نه سي په لاس کې کنه دا هغه وختو چې دا شی په کله امرج شو ما ته دا پته نه و چې علامه اقبال د خوشحال خان نه شاعري پټه کړې ده ما ته هغه یو ډېر غټ شاعر ښکاره کېده خو دا د دې شیزونو کمال و چې بیا موږ پوه شو ما ته پته نه وه نو په دې وخت کې څه چلو شو د سوشل میډیا پښتونخوا ته نه وه راغلې دې وخت کې نه وه رسېدلې پښتونخوا ته په چې کله راغله خو دغه وخت چې زمونږ دغه ورانېدل شروع سکول نه ولې چې پښتونخوا سټریټیجیک دی دا مختلف فګرز دي 3000 schools 600,000 یعنی شپږ لکه ماشومان دا د سکولونو نه بهر شو 3000 سکولونه وران شو 1000 او تقریبا 1200 پاټا کې وران شو او 1600 دا یو واشنگټن پوسټ لیکي چې دلته وران په سیټل کې وران شو دا ریفرنس یې په ریفرنس ته مسلو ها بیا په دغه وخت کې مدرسې فند کېدلې لکه یو ځل هغه پلار یې ما هغه مدرسه زیاته فند شوې وه ټیک شو په دې وخت کې هغوی د ریډیو چینلز کولاو کړل Our bloodshed started from this strategic death. So Chalushu costed many lives, destroyed our whole infrastructure, including education. Daddy Stunzili. Tikshu, they answer the question. So yes, we have, and we will have obstacles. So Chalushu, let's move to the second question. Second question, so the capability. Are we capable? Capability سکولونه دوی وران کړو سیاست په نظم خو د 2009 نه 2013 پورې چې کوم ګورنمنټ راغلی او هغوی څه حده پورې نه چې ډېر حده پورې ریبلډ کړه انفراسټرکچر ډېر یونیورسټي سکول او شو ډېر کالج سکول او شو
موږ ته د پاپولیشن په کار دی لکه څنګه چې مخکې ویله شوه موږ سره هېڅ قسم ته ایګزیکټ فګر د پښتون د پاپولیشن نشته ها ولې چې د 1979 نه په افغانستان کې سینسس نه دي شوي او زه د دې سټیج نه ورته اپیل کوم چې دا دې وکړي په ټوله دنیا کې نو پته به بیا ولګي لاندې تقریبا کې ډېر څه شته لاندې پښتانه کلیم کوي چې زموږ دغه آبادي پوره نه ده کول شوې ها صحیح خبره ده خو دا موږ چې وایو نو موږ چې اسټیمیټ کوو نو موږ اسټیمیټ کوو 50 to 60 میلیون او دا اتیا ټیک شو موږ دومره اسټیمیټ کوو ریشو یې څه ده چې دا په پاکستان کې چې کوم وسي دا ډبل دی د افغانستان که دلته دوه دي نو هلته یو دی داسې ریشو باندې دا ژوند کوي دا یو دغه دی خو دا د ویکیپیډیا از ناٹ ان اتنټیک سورس ټیک شو خو بهرحال بیا موږ ریفرنس ورکړي دي دا دغه 50 میلیون آبادۍ په مختلف ملکونو کې دا د افغانستان پاکستان نه علاوه زیات په یوې کې وسي ها چې موږ سره ایگزیکټ ډیټا نشته دی نو موږ به څه چیز وکړو موږ به سامپلینګ وکړو سامپلینګ ما څنګه کړی سامپلینګ ما د پښتونخوا نه کړی دا د پښتونخوا یونیورسټیز دي ټیک شو نه سوري دغه دی دا پاپولیشن دی پاپولیشن یې څومره دی 30.5 میلیون د پښتونخوا کوټا ناٹ انکلوډیډ ساوث پښتونخوا ناٹ انکلوډیډ دې کې چې کوم دی دا 5 ډسټرکټ دی چې پېښور ویلي وایي مردان سوابي چارسده پېښور نوشهره دا 35% پاپولیشن دی ټیک شو د پښتونخوا لکه دا د ټولو پښتونخوا زیات پاپولیشن دی چې زیات ایجوکیشن هم دلته دی دلته که اوس موږ راشو دا سکولز دي ټیک شو د پښتونخوا کې چې څومره سکول دي موږ سامپلینګ کوو زه پرې زر ځله ځم دې کې تاسو وګورئ 12% پکې هغه سکول دي کوم چې رجسټر دي دیني مدرسه په دې 38,000 سکولز کې 12% چې کوم دی دا د دیني مدرسو دي خو دلته چې بیا لږ لاړ شي دلته زه لږ کنفیوز کېږم چې بیا د سټوډنټ تعداد یې صرف 4% ښودلی دی دا سټیټسټیکل د ګورنمنټ اپ ډیټا ده ټیک شو ها دلته تعداد بیا 4% سکولونه 12% ښیي تعداد بیا 4% ښیي خو تاسو که لاندې وګورئ تقریبا 6 میلیون سټوډنټس دا زموږ په سکولونو کې دي ټوټل نمبر اف کالجز هغې ماته سټوډنټ ډیټا میلاو نه شوه انفارچونیټلي ما ډېر کوشش وکړ او چا سره پرامس هم کړی خو رایې نه کړ چې رایې نه کړ نو ما 1500 سټوډنټس پر کالج سامپلینګ اخیستی ولې چې په 1990 کې زه په جانزیب کالج کې وم نو 5000 سټوډنټس هلته په وخت کې ټیک شو هغې نه دا جوړېږي 3 لکه پورې ها موږ ته ما 32 یونیورسټیز سره راغستې دا دې نه زیاتې دي صرف کې ملټري یونیورسټیز هم دي خو ما 32 راغستې په دې 32 یونیورسټیز کې 1,10,000 سټوډنټان دي یو ته چې زه وخت کم دی ما ته په ډیټیل سره خبره ونه کړه نو که تاسو وګورئ یو کې 6 لارجسټ اکانومي د دنیا سیکنډ لارجسټ د یورپ اکانومي ده د هغې 66 میلیون آبادي ده ټیک شو ورسره څومره دي ګریجویټس 14 میلیون دا څومره پرسنټیج دی دوی د آبادۍ 21.2% ټیک شو اوس زموږ آبادي د پښتونخوا موږ سامپلینګ کړی دی دغه آبادي ده ټیک شو دا پکې موږ سره صرف د یونیورسټي سټوډنټس دي که موږ سره د کالجز واخلو تقریبا 3 لکه سره هغه موږ راواغستل موږ سره به ټوټل دا راشي موږ سره به پرسنټیج 1.3% راشي یعنی موږ سره د ګریجویټ پرسنټیج دی وخت کې 1.3% دی دې ته وګورئ لکه زمونږ په سلو کې 2 کسان ګریجویټ نه دي دې وخت کې خو یاره زه لا هوپ دا در کوم چې ما کوم د 15 کالو انالیسس کړی اوس وخت کړی چې مې ته ویلې وې د شاته نو 20 years کې کوم چې بیا ډسټرب نه کړو ایجوکیشن په 20 years کې we can reach to 15% نو چې 15% ته موږ ورسو نو دا زموږ دویم کوېسچن سالو کوي ٹھیک شو yes we have the capability to run or manage our resources but هغه but کې د next slide کې دا کوېسچن مې تاسو ته پرېښوده چې یاره نورم پرېږده 15% پرېږده دا کالجونه هم ترې وباسه صرف د یونیورسټۍ دا 1,10,000 ګریجویټس راواخله د یونیورسټو دې کې میډیکل کالج هم نه دي شامل دي آیا پاکستان کیپبل دی چې 1,10,000 خلکو له روزګار ورکړي نه دی نو چې نه دی کیپبل او بیا یو کس سره د ایجوکیشن ویپن لاسو کې دی او ته دغه شانته په میدان پرېږدي دا به کم وسه دا سوال تاسو دغه کوي مننه
د درون مشر محترم فلکنیاز خان څخه هیله کوم چې راشي او خپلې خبرې أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د لر او بر افغان وطن ډیرو درنو مشرانو ځوانانو همزولو ستاسو د ټولو په اجازه منګه سره دلته زمونږ د خویندې ناستې دي د دوی ته په خیرالي وایم عزیزانو وینا خو بالکل هسې اراده مې نه وه نه مې ذهن جوړ و خو ملګرو داسې تکرار وکړو چې ته ښې یو دوه درې خبرې وکړه نو زه قطعا ستاسو ډېر وخت نه علم دوه خبرې کوم ستاسو توجه دې ته راګرځول غواړم دلته چې راغلي څومره خلک یې د نورو وطنونو نه یا د نورو ښارونو نه راغلي یې ستاسو یو جهان مننه که څه هم دا ستاسو زموږ ټولو په شریکه فرض دي چې موږ د خپل وطن په کیسه ځان پوه کړو او بیا لکه څنګه چې دا پریزنټیشن یې وشوې او بیا د هغې حل لارې ولټوو نو دا ستاسو یو قومي فریضه ده خو بیا هم زه ستاسو شکریه ادا کوم د خپل ځان لخوا د خپل ټولو ملګرو لخوا او بله ضروري خبره دا ده عزیزانو چې دلته کې دا نمونه پریزنټیشن دا نمونه کانفرنسونه دا تسلسل پکار دی چې وي دلته به زموږ څه کمی وي څه کمزورۍ به وي دا به ګوته شي لکه بلکې په هالینډ کې کانفرنس کېږي هغه د دې نه ښه وي بل کانفرنس په بل هېواد کې کېږي په بل هېواد خو دا تسلسل خامخا چې موږ مات نه کړو خو دا تسلسل چې وي ځکه که موږ د خپل کام په صحیح معنی کې ژغورنه غواړو موږ د خپل کام ساتنه غواړو پکار ده چې موږ پوهیږو چې د مرض ډایګنوز شوی نه د هغې علاج نشي کېدی څو پورې موږ په خپل وطن په مسایلو په وسایلو باندې پوه نه یو موږ د دې علاج نشو کولی دا تسلسل غواړي یو دا مې تاسو ته خواست دی دویمه خبره عزیزانو دلته کې ډېره ضروري خبره دا ده چې د پی ټي ایم پلیټفارم پی ټي ایم داسې هغه تحریک دی داسې دغه جوړ شوی دی چې د لر او بر افغان ډېرې هیلې ډېرې امیدونه پیدا شوي دي چې موږ به دا ډېر یو ښه ژوند ته بوځي لکه دا تحریک لہذا دلته کې باریکات شته مشکلات شته دی د ریاست د خواخودي دي لکه خو لیکن دا ګوره د دې باندې پیغمبران د دې نه پاتې لکه د پیغمبرانو په وختونو کې داسې خلکو د پیغمبر سره په وخت کې منافقین وي چې د پیغمبر د اسلام نوم به اغوسته بیا به د کار به دغه خلاف کوو لکه نو دا نمونه که د پی ټي ایم د صادر د لاندې کم خلک په هغې به هم نظر ساتو او کوم باراني دی هغې باندې به هم نظر ساتو پکار دا ده چې زموږ د پی ټي ایم هېڅ څوک خراب نه کړي ځکه چې دا د ولس د افغان ولس د پښتون وطن ډېر دغه دی زموږ ټول خراب نه کړي په هېڅ صورت یې موږ خرابېدو ته نه پرېږدو که هغه هر څوک وي که هغه زه یم که بل وي دا د موږ دوه سترګې څلور کوو او موږ کامن سینس لرو موږ پوهېږو چې کوم سړی په کوم دغه باندې یو سړی به خپل ذاتي پروجیکشن غواړي یو ذاتي ګټې به وي موږ به دا څنګه چې ملګري طارق عالم ووایي چې ذاتي ګټې به بالکل نه منو موږ به د خپل کام د ټول زموږ په وینو سورو وطن دی زموږ په وینې تویېږي لکه موږ به په دې کې هم داسې بې حسه خلک به وي چې هغه خپل ذاتي ګټو دپاره پی ټي ایم استعمالوي او داسې شته پکار ده چې موږ دوه سترګې څلور کړو هغه خلک ډېر په طریقه باندې ډېر په هنر باندې کاونټر کړو یو سایډ دی کړو او دا نه چې موږ چا سره سپکې سپورې وکړو بدې وکړو خو لیکن مازغه او سترګې به کلاو ساتو چې پکار دا ده چې زموږ پی ټي ایم په هېڅ صورت کې خراب نه شي عزیزانو ستاسو ډېره مننه کور مو ودان ستاسو وخت نه اخلم نور ځکه چې وخت لږ دی او دغه دی نو ستاسو یو جهان مننه د الله په امان مننه کوو د عزتمن مشر څخه اوس دغه سیمینار وروستی ویناوال یوسف خان وکیل څخه هیله کوو چې راشي او خپله وینا یوسف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم همو تر مارګلې د ستر افغان وطن د لوی افغان وطن د درنو ټبرو د درنو خیلونو محترم ورونو عزیزانو تاسو ټولو ته د پښتون تاپوزمه مومنټ د لندن د ملګرو څخه چې ارګنایز شو خیرالي وم او د کندهار د ګلونو خبره چې تاسو د الله راولي بل د خوشحالۍ مقام دا دی چې
چې موږ نن ځان سره په دې پرتمینه غونډه کې خپلې خویندې او ګلونه لرو. تاسو هم په خیر راغلئ. عزیزانو، ډېر وخوښه، خبرې ډېرې وشوې. ما صرف تاسو ته خیرالې وې او یو دوه خبرې کوم. هغه هم په داسې حال کې چې دلته کې د سنهجاز خور تقریر چې څوک و نو د مشرف تصویر وخو نو زموږ په کلي کې یو هندو لیکي نوم ما ته د هغه د تره زوی ښکاره شه. نو دا مې تاسو ته ویل غوښتل. او بل د عبدالجان خان خبرې تاسو ټول واورېدې. نو عبدالجان خان تاسو ټول د یورپ ملګري او د کاناډا څخه د ډاکټر صاحب رسول خان تاسو ټول ته به دومره ووایم چې ستا په راتلو مې دومره سود شي لکه رنځور چې همسا واخلي. عزیزانو، یو دوه خبرې د محترم ملګري فایق خان یوسفزي چې کومې خبرې کړې هغې له یو منټ دوام ورکوم نو تاسو ستړي یئ. عزیزانو، فایق خان دلته کې د هاي کمیشن خبره وکړه د څه ملګرو ګلخانان ورته وایي. نو ما دا خبره ډېره کړې چې په کوم کلي کې بې غیرته نه د نر پته نه لري په دی به موږ چوس نه خرابوو. خو یو خبره کوم، د بریانو د دیګونو خبره نه ده، پراټې دې هم ورسره وخوري. خو زما استاد شیر علي باچا رحمت الله علیه موږ ته فرمایي چې دغه ایجنټ چې کوم دی دی به سره ځای مزي وکړي، په ښایسته ګاډو کې به وګرځي، پراټې به وخوري، بسکټونه به وخوري. خو ډېره بښنه غواړم داسې وخت به راځي چې د کام بچي به د ده په قبر باندې متیازه کوي او د قبرونه به دی په کاڼو باندې وړي. موږ عزیزانو، پاکستان زموږ وطن نه دی، پاکستان زموږ ملک دی. ملکونه ماتېږي سره. انډونیشیا ملک مات شو، مشرقي تیمور ته جدا شو، ملیشیا ملک مات شو، سنګاپور ته جدا شو، پاکستان ملک مات شو، بنګال ته جدا شو، یوګوسلاویا ملک مات شو، 5-6 ملکونه ته جوړ شول، سوویت یونین ملک مات شو، 15-14 ملکونه ته جوړ شول. ملکونه ماتېږي. زموږ وطن ټولې دنیا ته معلوم. دې ملګري ډاکټر صاحب خبره وکړه چې دې پله بیا سمه شروع کېږي، دې پله غریزه علاقه ده، د معدنیاتو ډکه علاقه ده. زموږ مشران وایي چې الله پاک په قرآن شریف کې په سوره رحمان کې څه فرمایلي دي هغه الله تعالی موږ له راکړي. دغه علاقه چې کوم ده دا د هماره او زموږ د دې په میاشت کې د مارګلې غر ولاړ دی. دغه د مارګلې غر چې کوم دی دا بر صغیر او سنټرل ایشیا جدا کوي. موږ د مرکزي ایشیا خلک، افغانستان زموږ وطن دی او دا به خامخا وي. دغه پاکستان نو زه دغه خلکو ته وایم دا کوم ذکر چې فایق خان وکړ چې په 14 اګست باندې خو پاکستان جوړ شو، ته پاکستانی شوې، خو په 14 ته څه وي؟ نو عزیزان، حضرت محمد صلی الله تعالی علیه و آله وسلم حدیث قدسی دی چې هر چا چې د خپل نسل نه انکار وکړ د قیامت پر ورځ به د هغه شکل د خر په شان زه نسلن افغان یم. زه په افغان باندې فخر کوم او د افغانستان په ډکشنرۍ کې د سنسکرت او د افغانستان ته معنی وګوره چې افغانستان څه ته وایي. د زورورو خلکو خاره، د نیکو خلکو خاره او د میلمه دوستو خلکو خاره افغانستان. زه په دې فخر کوم. موږ افغانان یو. عزیزانو، ستاسو نور وخت نه اخلم، دومره به ووایم چې دا د ظلم زوړ نظام د مغول که د چا بل چې خوشحال ترېنه باغي وو، زما هم ته بغاوت. اوس په انشاءالله ټول یو ځای په جمع سره ډوډۍ وکړو. وکیل صاحب شعر دی ونه ویلی، هغه شعر دی ونه ویلی، خوب وینو هغه شعر دی ونه ویلی. مننه کوم د ټولو راغلو ښاغلو
مننه کوو د ټولو راغلو ښاغلو او اغلو څخه. دلته اوس موږ سره د رباب یو ډېر ښه هنرمند دی، تر څو چې ډوډۍ بندوبست کېږي هغه به تاسو ته رباب وکړي. خاص کړو به هنرمند پکې راشي. Dar o duc de ce tiraj. Să fac o instituție. La cum asta cu așa. Nu para cu nas că o să el să fie de puțin și Thank you.